اولنی سوال دا بار بار د دې تپوس کیږي او هغه دا دی چې غوره قرباني کومه یوه ده، یعنی قرباني کې غوره څاروی هغه کم یو دی، دا مطلب دی. اول خو دا مسله یاد ساتئ چې قرباني نه کیږي مګر په بهیمة الانعام باندې. بهیمة الانعام الله سورة الحج کې ویل یذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. هغه اته قسمه څاروو ته ویلی کیږي چې د هغې ذکر قرآن کې هم راغلی. هغه اوښ دی، نر او ماده دوی شو، او بیا غوا او غوایي، او تحقیقي قول مطابق په میخه باندې هم قرباني کیږي ځکه چې دا د غوا یو قسم دی. دا څلور شو. بیا ګډ او ګډه، بیزه او چیلې یا پیسه، دا شو اته. دې ته بهیمة الانعام وي. د دې نه علاوه په بل څاروي باندې قرباني نه کیږي. او خو دا مسله یادول پکار دي. بیا په دې کې غوره کم یو دی. دې کې د علماو دوه قوله دي. یو قول دا دی، دا د امت ته اکثر علماو دی، دلایل په رڼا کې هم دا مضبوط ښکاري. هغه ده چې ټول نه غوره قرباني هغه دا دی چې سړی په اوښ باندې قرباني وکړي، بیا غوا، او بیا ګډ، او بیا بیزه. په دې ترتیب سره دلیل هغوی دا ورکوي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث تاسو به اورېدلی وي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د جمعې په ورځ غسل وکړي او وختي لاړ شي په اولني وخت کې، فکأنما قرب بدنه، لکه ده چې د الله دپاره اوښ قرباني کړو. بیا چې په دې دویم وخت کې څوک لاړ، فکأنما قرب بقره، لکه ده چې غوا الله دپاره ورکړه. په دریم وخت کې چې څوک لاړ، فکأنما قرب کبشا اقرا، لکه ده چې ښکارور ګډ د الله دپاره ورکړی. نو دې ترتیب په رڼا کې هغه وویل دلته ګوره د اولنی انسان چې لاړ د وختي، نو ده ته اجر ډېر میلاویږي او ده ډېر کوشش کړی دی. نو کوشش یې داسې لکه ده چې اوښ ورکړی، نو اوښ ډېر غوره دی. هلته دی وختي لاړ کړ، وختي تلو کې قرباني ډېره ده. نو دغه شان په اوښ حلالولو کې د الله دپاره دي کې قرباني ډېره ده. ورپسې بیا اوښ شو، نو بیا ګډ شو. او بله دا چې ګران هم دی، لکه دغې طرف ته وګوري چې غوښه هم ډېره ده، خو دې بل طرف ته که ته غواړې چې دا ګران هم دی. او یو حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه، امام احمد راوړی دی. هغه تپوس کړی و د رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي ای الرقاب افضل، دا موږ چې دا غلامان او مریان ازادوو په دې کې کم یو ازادول ډېر غوره دي. ته چې غلام ازادې دا خو یو غټ عبادت دی، خو کم یو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، کم یو مری چې ګراني او د مالک په نیز ډېر ګراني قدرمني. ته چې کوم مالک نالي هغه ته دا مری ډېر عزتمن او قدرمن دی. نو چې ډېر ورته ګران دی نو هغه خرڅې هم ګران. نو دا مری چې ته آزاد کړي دا ډېر غوره دي په نسبت د دې نورو د آزادولو. د دې نه دا مسله راووته چې څاروی ګراني الله رب العزت تعالی اجر درکوي. دا نو ځکه دلته راته دا مسله ذکر کومه، دا منځ کې فایده راله. هر څومره ګران څاروی چې والي د الله دپاره که نه، د هغې تذکیري بیا چاته مه کوه، ځکه چې دا زمونږ د عبادت، دا زمونږ د الله سره تجارت دی، دا د خلکو سره نه دی. ته بیا تذکیري کوې، یو ته کښېنه او بل ته، او په قصد دا موضوع رااچوې چې څاروي اوس هم ګران شوي دي او چې موږ ورلوي په 3 لاکه او په 4 په 5. الله دې کې چې په 10 لاکه دی اخیستی، خو د الله دپاره دی اخیستی.
نو چې د الله دپاره دې اخیستی نه تذکیرو ته ضرورت شتي نه تصویرانو ته ضرورت شتي نه ویډیوګانو ته ضرورت شتي نه خلکو ته بیانولو ته ضرورت شتي الا دا اوس یو ځای کې باس راغی خبره وه چلېده تا پکې خبره وکړه څه خبره نه ده خو نور حتی الوسه کوشش دا پکار دی چې سړی خپل عبادت پټ ساتي ته چې قرباني ورکې قرباني وایي څه ده اول خو په دې معنی ځان پوه وکړي قرباني یو تکلیف برداشت کولو ته وایي دلته سړی څه تکلیف برداشت کړي مال د الله لپاره لګول دا قرباني ده که نه دې مال ته انسان ضرورت دی د هغه د بچو ضرورت دی د یار دوستو ته ضرورت دی د خپلوانو ضرورت دی او که ضرورت هم نو دا مال انسان ته طبیعت د هغه دا دی چې مال ورته ګران دی او دی دا ګران شی رالي د الله دپاره یې ورکوي الغرض دغه علما دا وایي چې د ټولو نه غوره قرباني کومه ده هغه د اخت ورپسې بیا د غوا د غوا کې میخ هم دننه راله او بیا د ګډ څه بیا پسې بیزه راځي ښه بعضو علماو دا ویلي فایدې دپاره به ذکر کوي ټول نه غوره قرباني دا چې ته په ګډ باندې قرباني وکړي دلیل هغه ووایي رسول صلی الله علیه وسلم په ګډ قرباني کړې ده نو جواب د هغې دا دی چې کله نه کله رسول صلی الله علیه وسلم غوره کار پرېږدي د دې دپاره چې امت ته دا مسله بیان کړي یعنې غوره قرباني کول اوښ دي دغه دلیل موږ ذکر کړو چې اوښ ډېر قیمتي دی بیا رسول صلی الله علیه وسلم ولې اوښ قرباني نه ده کړې چې هغه ګډ حلال کړی په اختر کې نو جواب د هغې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار دې دپاره وکړو چې امت ته پته ولګي چې هر یو جایز دی جایز هر یو دی لازم نه ته به اوښ راولي یا ته به غوا راولي نه ته ګډ هم راوستی شي ته چیلې هم راوستی شي د دې دپاره رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی بیا دا مسله ورسره یاده کوي لکه بیا که ته اوښ په فصل کې قرباني کې په نسل کې یا غواګانو کې یا ګډانو کې یا بیزو کې نو بیا نر د مادې نه غوره دی اوښ د اوښې نه غوره دی دغه شان د غوا نه غویي غوره دی او ګډ غوره دی او چیلې غوره دی ځکه چې ریټ هم ډېري او غوښه یې مزېداره او چې څومره قیمتي شی د الله دپاره ورکړي نو دا څه دی دا غوره دی ښه یو فایده به ته بله ذکر کړو غوره دا ده غوره چې په کوم څاروي باندې قرباني کوي لکه سړی په ګډ باندې قرباني کوي نو سپین رنګ والا ټول نه غوره دی او دا مونږ ګوره دا څه چې ذکر کړو دا نه دا واجب دی دا څه دي غوره دي یو سړی په تور رنګ ګډ باندې قرباني وکړي ونه شوه وشوه غوره رنګ چې دی هغه سپین رنګ دی العفرا ورته هم ویلی کېږي او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم قرباني کړې وه ضحى بکبشین املحین په دوو ګډانو باندې چې هغه املح و او املح هغه ګډ ته ویلی کېږي چې سپین رنګي خالص سپین امام نووي رحمه الله په ځي کې په دې ډېر ښه تفصیل کړی وي د ټول نه غوره رنګ سپین دی بیا پسې زیړ دی الصفرا بیا الغبرا غبرا هغه سپین رنګ ته ویلی کېږي چې صفا سپین نه وي لرې نه سړی وي سړی را سپین وي چې نږدې راشي چې خړ پړ غونته کړي خو خړ هم نه وي بیا پسې وي دا غوره دی په هغې پسې بیا البلقا بلقا کم یو ته وایي په عربۍ کې چې بعض رنګي توري بعض سپینې بیا تور په آخره کې بیا تور حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم ګډ باندې به قرباني کوله که نه یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد هغه به خپې لګولي ترجمه یې داسې ده او چې څو پورې وضاحت ګوره نه وي شوی که نه سړی په ترجمه هم نه پوهېږي هغه به قدم اخیستو په توروالي کې او هغه به کېناستو په توروالي کې او هغه به کتو په توروالي کې نو معنی د دې دا شوه چې د هغه د خپو د اخرنۍ برخې چې وي د تورې او دغه شان د هغه د سترګو ګیر چاپېره چې کوم ځای دا تور دغه شان د خولې نه ګیر چاپېره چې کوم ځای دا تور
نو اصل رنگ څه دی؟ سپین دی. دا ځایونه پکې تورو دا د رسول صلی الله علیه وسلم د قربانۍ باره کې صحابه کرامو دا خبره ذکر کړې ده. خلاصه د مسلې دا شوه چې غوره قرباني نه رنګ نه بغیر ځکه خبر اوښ ده، بیا غوا، بیا ګډ، بیا بیزه یا چیلې، او پای کې مونږ وایو چې غوره چې دی هغه نر دی. بیا د رنګ خبره وشوه چې غوره رنګ چې دی هغه سپین دی او جایز په هر رنګ باندې دی. دغه شان چې ګورې چې ښکري هغه غوره دی د هغې ونه چې ښکري نه وي. خلاصه دا ده چې قیمتي شی د الله دپاره اله، الله دپاره چې څه شی ورکوي که نه نو بیا قیمتي شی ورکوو. او دا نقطه ورسره یاده که دا داسې موږ الله نه نه ورکوو چې بس الله ته وینه ورسېده او الله ته د غوښې ضرورت دی. خورو یې موږ، ورکوو یې موږ، غریبانو ته اجر یې موږ ته میلاویږي، ملګرو له یې موږ ورکوو اجر یې موږ ته میلاویږي. نو ټوله فایده د دې اولنۍ او اخرنۍ هغه زموږ ده. صرف دومره ده چې د دې په حلالولو سره موږ ځان نږدې کوو الله ته.